پڅری سری گریوانو مودای ګندلې نظام مرغلره سختنا نورې مکړې ړنګ د غراغلې نظام مرغلره ټولنیز او معلوماتي خپرونه شيستا د یاد دیوي شبلي پراخې دښتې د غرونو لمنې او شنه البندونه هغه څه دي چې زموږ خلک یې له پیړیو راهیسې مالدارۍ او کوچیتوب ته یې استولي دي. تاریک شيستا د یاد دیوي شبلي دا خپرونه د یکشنبې او چهارشنبې په ورځو 22 دقیقې د بلخ ملي راډیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. نورې مکړې ړنګ د غراغلې نظام. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه بشیر بشار دوست یم. د خپرونه تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. د خپرونې پیل له دې موضوع سره پیلوو. زه یې کولی سم یا زه یې ترسره کولی سم. پڅری سری گریوانو مودای ګندلې نظام. قدرمن اوریدونکو هیڅکله مه وایاست چې مهم نه یم. ووایاست زه یې کولی سم. همدا نن پر خپلو وړتیاوو فکر وکړئ. دا چې تاسې څومره وړتیاوې او مهارتونه لرئ یوازې تاسې هغه وخت اټکل کولی سئ چې کوم وخت لاس په کار سئ. دغه راز د خپلو چارو د ترسره کولو پر مهال که له زغم څخه ګټه واخلئ وبګورئ چې په ډیر لنډ وخت کې تاسې ډیر کارونه ترسره کولی سئ. که نن بریالي او پرمختللي اشخاص تاسې په کومو موقفونو کې وینئ دا بل څه نه دي بلکې د ښوونځي پر مهال یې د کورنۍ ورته ښه پاملرنه او څارنه ده. دغه راز د ښوونځي څخه د فراغت پر مهال یې ورته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او بیا یې ورته د پوره ملاتړ ترڅنګ پر بیلابیلو علمي ټولنیزو او بیلابیلو ناستو او مجالسو کې پراخې ونډې زمینه برابره کړې. دا ټول هغه څه دي چې د یو اغیزمن شخصیت پر جوړولو کې خورا ونډه لري. نشم کولی، وس مې نه دی، دا جملې هر وخت مه وایاست بلکې د اړتیا پر وخت یې ووایاست. ډیر وګړي داسې وي چې هغوی ښې وړتیاوې لري خو بیا هم ځانونه کمزوري بولي. هر کار ته یې چې مخه کوي بس همدا یې ځواب وي چې زه یې نشم کولی، دا زما له وسه نه ده پوره. په داسې حال کې چې دا به یو پیاوړی شخص وي. د دا ډول خلکو په ذهنونو باید کار وسي او د هغه بریالیو انسانانو کیسې ورته واورول سي چې په نشتو امکاناتو او سختو پړاوونو کې یې مبارزه کړې خو خپلو موخو ته یې ځانونه رسولي. یعنې هیچا د مور په نس کې یو څه نه دي زده کړي. یعنې دا هر څه په یو جرأت سره ترسره کیږي. نو تاسې هیڅکله د نشم کلمه مه کاروئ. هڅه وکړئ چې لاس په کار سئ او بریا خپله کړئ. موږ ته دا ښه څرګندیږي چې د انساني ژوند بریالیتوب په زحمت کې دی او هغوی بریالي دي چې د فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې ځان د بریاوو تر پولو رسوي. او قدرمن اوریدونکو تاسې هیڅکله د خپلو ورځنیو چارو کې یعنې په ښوونه او روزنه کې یا هم د خپل د سعي کار کې تاسې هیڅکله د نشم کلمې څخه ګټه مه اخلئ او یوازې د دې پر ځای وایئ زه کولی سم او دا کړنه زه ترسره کولی سم چې ښه پایله ورسره هم لري. هغه عادتونه چې مغز ته زیان اړوي په اړه یې خبرې کوو. موږ څو کارونه ترسره کوو او په دې باندې پوهیږو چې نه باید ترسره کړو. خو ځینې دا بد عادتونه کولی شي چې په مغز باندې اغیزه وکړي. د بیلګې په توګه د خوب کمښت کولی شي یو د عقل د زوال له دلایلونو څخه وي لکه الزایمر یا هیره. غوره ده چې د خوب منظم ساعتونه ولرئ. که د خوب ستونزه لرئ د شپې له مخې له کافینونو او بریښنایي وسایلو څخه ګټه مه اخلئ او له خوب څخه مخکې ارامتیا جوړونه وکړئ. یو بل دلایل دا چې ډیر یوازیتوب هم انسان ته زیان اړوي. انسان باید ټولنیز اړیکه ولري. مهمه دا نه ده چې په ټولنیزو شبکو کې څو ملګري ولرئ.
هغه څه چې مهم دي د اړیکو د ټینګښت رښتینی احساس دی. هغه کسان چې حتی له خپلو څو صمیمي ملګرو سره په اړیکه کې دي خوشحاله او ګټور دي، هغوی ډیر کم د عقل له زوال او الزایمر څخه ځورېږي. که د یوازیتوب احساس کوئ، له خپلو دوستانو سره اړیکه ټینګه کړئ یا یو نوی کار پیل کړئ او همدارنګه د ورزش په څیر فعالیتونه ترسره کړئ چې اړینه ده له یو بل فرد سره په اړیکه کې واوسئ. بل هغه عادتونو څخه دا دی چې له ناسالمو خوړو څخه له بریده زیاته ګټه اخیستنه. هغه کسان چې په خپلو خوړنیزو رژیم کې تر ډیره له برګر، سره کړو چیسپ او غاز لرونکو څښاکو څخه ګټه اخلي، د مغز هغه برخې چې له زده کولو، حافظې او اروايي روغتیا سره تړاو لري کوچنۍ کیږي. له بلې خوا توتان، بشپړې غلې دانې، وچې میوې او هغه سبزیانې چې پلنې پاڼې لري د مغز کړنې خوندي کوي او د عقل د زوال بهیر پڅوي. له دې امله که بل ځل مو وغوښتل چې یو کڅوړه چیسپ وخورئ، د دې پر ځای یو موټی وچه میوه وخورئ. د بلخ ملي راډیو د ملغلرې خپرونې قدرمن اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړ. تر بلې خپرونې چې زه بیا هم ستاسو په خدمت کې اوسېږم، خدای پامان. په څیرې څیرې ګریوانو مو دی ګنډلی نظام، مرغلرې څښتنه نورې مکړې ړنګ دغه راغلی نظام. مرغلرې ټولنیز او معلوماتي خپرونه. شیستا د یاد ډیوې شي بلې، پراخې دښتې، د غرونو لمنې او شنه ایلبندونه هغه څه دي چې زموږ خلک یې له پیړیو راهیسې مالدارۍ او کوچیتوب ته یې هڅولي دي. تاریکه شیستا د یاد ډیوې شي بلې. دا خپرونه د یکشنبې او چهارشنبې په ورځو 22 دقیقې د بلخ ملي راډیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي. نورې مکړې ړنګ دغه راغلی نظام.